لالا چلته ځو ورور خان مرکز ته ځو څه هلته ځو دا اوس دغه زده کوو که نه دا چې نو زده کوو اول زده کوو که نه چې روزګار پې چالو شي نو زمونږ نیکه دم وکړو زمونږ نیکه خو دم نه خو مونږ یې دا کوو مونږ یې ټول نه ځم تاسو تر ما نه دم کوه د سلام نه ځم نه ځم نور کسان بله نه مخکې شي بس کوه تر ما نه دم ډولای بس که سره نور کسان نه ځم نور کسان دي پاسه دا واچوه نه ځم سره پاسه ته نور کسان بله نه مخکې شي مرکز ته بس کوه کسان مخکې کېږي نو مخکې کېږي تمام به شي که نه نو سره واخله ته کله کېنه ما ته به قوالي کوي بیا به یې ستا ځم ښه قوالي ته کوم ته خو د خر اواز کوې مړه ته به دې اوازونو نه ځم دا به ته کومه ده دا خو بیا د خر اواز دی نه کېږي زه چې ځو هلته مرکز کې به ته بیا دا ګوشک به ته زه کړو ځه زه مې ژوند جوړه خیر دی که بوډا یم بچي مې څه بابا دا څه وایي مې دې جوړه کړې ده بچي شاګونه مې ټوله زما شه واچوه حلاله کېنه داسې کوې څه د وړو کار دی راغلی بچي دا ته مونږ کسب دی کلي زده کړه اوس د دنیا روپۍ به ګټو موسم دی ستا په دماغ کې فرق لګېدلی ده زما په دماغ کې څه فرق دی د نن زما شاډوله راشه زما ته شاډوله واچوه بچي دماغ کې دې فرق لګېدلی ده په شرمونو دې وشرموو دادا ښاغلو فنکارانو استادانو تاسو ته د هرکلی وایم د ورولو خان مرکز کې به د باجې د طبلې د سیتار یو کس ته به دا زده کېږي او که څوک به دې کې داخله اخلي نو دلته کې راتلی شي مو په داخل ټول غټه واړه ټول زه په دې باندې راوړم او دا کسب چې دی دا زمونږ مشر کړلی دا زمونږ تر نیکه کړلی نو دا مونږ ځکه کوو نو په دې باندې به دا مونږ دا ټول غټه واړه ټول کسان راوړو وعلیکم سلام خیری برابری خیریت دی خیر دی شکر دی الحمدلله ته څنګه برابرې خیر دی یاره رور مې څه پریشانه ښکارېږي دا ولې مړه پریشانه په دې مې یاره وختي هغه نیکه خواله لاړم هغه بنګړې اچولې زه هم د ځان سره تاو راتاو کوم پته نه کېږي چې څه چل پې شوی دی مقصد ګډېدو وغیره هغه ګډېدو لکه تا به وایي چې دا چېرته زموږ د پلار نیکه پخوانی کار داسې پورته کېدو لګېدو پاړو په ځان وو نه د سره چېرته ښه غونتې د دماغو ډاکټر راله وښیه چې ورځی بوځم یاره رور مې د دا ډوکي خارښ کېږي او ډاکټر نه زه درته یو ځای ښیم هغې ته یې بوځه نو بس بیا د پیسو مشین دی پوه شوې هغه دی د ورولو خان مرکز په هغې کې به دلته غالبا یو نیمه دوه میاشتې تعلیم وکړي بس بیا پورته لګوې کرولي دي یا ګاډي دي یا روپۍ دي پوه شوې په مزو به دې سري ډاکټران مټه سوه په ډاکټرانو باندې نه کېږي دا وس پوه شوې ډېره مهرباني یاره دا خو دې ډېره ښه مشوره راکړه ضرور مې زه دنه لاړم د الله په امان ډېره مهرباني ساري ته بوځم ورولو خان مرکز نو زاړه استادان یې که نوي زده کوو اوس نوي جوړېږو نوي جوړېږئ نو ته څه زده کوو غواړې زه چې ما باجه زده کړې باجه زده کړې او ته څه ویله که ما د ماما د دوپلې وښیه نورې دوپلې خو مې ته خولې دغه پرتې دي که نه خو نور کړی د غوګل دي نه مې یې غوګولې وښیه د چلخه چلخې نو تا ته ړمبی دغه وکړو ما د باجې چل وښیه وړاندې دی لوستو دا ما د مخکې نه صبر وکړه ته تاسو مه کوئ که نه صبر وکړه ما ته به چل ما ته به چل کوي نه ما ته به چل کوي ما ته به چل کوي ما ته ما ته چل وکړه بیا پسې وکړه صبر وکړه ما ته باجې چل بیا زده کي دی دا نه دا کومه زه به یې ته به مې زده دی نه دا کومه دا څه به باجه کومه ته به دوکړه لګوې دې به باجه ته کې ته به طبله ته کې ما ته مخکې چل کوي که نه راته که نه باجه خو لږ لومبۍ ما ته به لږ زده کي بیا به تا ته زده کي صبرې دوپړې کې فرق دی دا خو نه لګي پیسه وایي نه لګي فرق دی پکې ما له چوکه چوکه دا به دې څه لګي ها دا شی چې نه خراب دی ها یا دې باندې اچولم ما به باجه به دې کې دا به دې څه لګي ها دا به څه کولا دا وته دا به څه کولا ګورای دې چې کولا کې بیا دا مرکز ته مې راوړل دا مرکز دی دا زه ټوپې راغلم بابا
دوبړې کې دوبړې کوم بچي لالا دوبړې کوم نه خپل دوبړې کوم لالا دوبړې کوم لالا دوبړې ستاري وې راغوا ها دوبړې کوم کله دوبړې کوم تا باجا کوم بابا دوبړې بابا دا چاره وسره دا چاره وسره زبانی ته بابا دا لیکه په مخه بوده لري کړه بابا کاډو لا کوم بچي کاډو لا کوم کې د څه خلاص کیږي دا کوا بوتا بابا کاډو والا دی السلام علیکم ملکه چرته روانه نیمره په منډه روانه یار ورولوهان مسیر راځي هغه ملاقات ده سلام راځه سلام علیکم وعلیکم سلام چرته سپو مخه کړی زو د ورولوهان مسیر راغلی ملاقات دی نه زو نه راځه چې زو خبره څه چلې ولې ته معلوماتو کړه سم مسله صدا نه د مخانه چالو نشوي سم د مخانه چالو نه چالو شي دا ډولونه باندې دا څه چالو په کوم ځای کې مرکز کې زموږ مرکز کې دا اقدام چې ارجع کړی کا زموږ مشره نه کړو چې دا ډېر غلط اقدام دی السلام علیکم السلام علیکم لالا وعلیکم السلام دا سړي دا سینه مزه دا هو ترتیب باندې زموږ د پښتنو ها او دې کسانو ته دغه کوم په خپل مرکز کې څه کوي د دې تعلیم ورکوم ها زکوم ها او د مشرانو کشرانو ټولو ته زکوم دا ولي بس دا اخر دا د دې تربیت ورکوم نو لالا چې دا پښتانه دومره تا ستا په خبر عمل کوي پتا پسې قدم دې ته نه کې دغه ول نه کوي ته دې تعلیم ول نه ور کوي ته دې کاروبار د لپاره سوچ ول نه کوي ته دې د دینی مدرسو د لپاره ولې سوچ نه کوي چې دا د دوبړې موږ چې کوم دی راکې سیدا قاری سي ولر قاری سي په خبره وکړي بس لالا دا دم خانه به مخانه نور به مرکز کې نه مننده شوت کې سي پاتې دا وو وای دا وو دا قدم شي دا قاری سي په خبره وکړي نبی علیہ السلام دې راغلو چې ورکی سورنی راځي مکمل ختم چې دا خراب کړی نبی علیہ السلام خراب کړی دا په کفار په کې قرآن دوه کې د وخت دا وسله د دین ته تبلیغ ته دعوت دې ته چې د توجه ورکړي تاسو کشران په عمر کې خو تعلیم علم د زیات ته او موږ ته دا دغه په نشيات کوو بالکل تاسو منم هغه پاسه دا چې پاسه دا نه بعد ختم وي ختم وي دا ختم